ترشتوال ولسمشر غني او عبدالله په اصول کې هوکړې ته رسیدلي دي. ارګ وایي ولسمشر غني نن مازدیګر له پخواني ولسمشر حمید کرزي، عبدالرب رسول سیاب، محمد یونس قانوني او کریم خلیلي سره کتلي دي. سرچینه وایي په دغه کتنې کې چې په ارګ کې وشوه د هېواد پر جاري وضعیت او همداراز د افغانستان د سولې پر پروسې هررخیز او تفصیلي بحث شوی دی. ارګ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا عبدالرب رسول سیاب ته نږدې کسان وایي چې دوی د ولسمشر غني او عبدالله سره کتلي او د ملي مشارکت تر نامه لاندې د یوه حکومت په جوړولو لومړنی توافق شوی دی. بلخوا دغو کسانو نن د ګلبدین حکمتیار په کور کې هم غونډه کړې وه. د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال وایي تمه کېږي چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې به دا توافق نهایي شي. هغه وایي دواړو لوري له پلاوي سره خپل نظرونه شریک کړه او څو طرحې مطرح شوې چې په اصولو کې به په یو ټول شموله حکومت موافقه شوې او دواړو لوري غواړي چې دا لانجه پای ته ورسېږي. ترشتوال وایي د عبدالله د هوکړې عمده برخې د اساسي قانون تعدیل او د سولې بهیر رهبري ده. هغه وایي ولسمشر غني او عبدالله دریځونه بدل کړي، اوس هوډ لري چې اختلافونه پای ته ورسوي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د عبدالله ملاتړی محمد محقق ویلي چې نوي خبرونه پر لاره دي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیات مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښ شوی حتما یې سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.